بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ. دا زموږ د فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس، ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری کرکټ تبصرې. یوټیوب کې زموږ شینواری سپیکس په نوم باندې چینل دی او ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. نن موږ په دوه موضوعاتو خبرې کوو. یو د پاکستان او د انګلستان ترمنځ لومړی T20 او دویم د ICC نړیوال جام ګروپونه تازه هغه اعلان شو. نو اول به د پاکستان په لوبه، بیا به دویم د هغه ICC ګروپ چې افغانستان په کوم ګروپ کې د څنګه چانسز په هغې به هم خبرې کوو. شروعات کوو د پاکستان لوبې نه. پاکستان موږ پریډکشن کړی و هغه پاکستان چې په T20 کې دی د ون ډے پاکستان نه بیخي بدل دی. په T20 کې دوی ډیر زیات مطلب کانفیډنټي ورسره ډیر زیات دغه یو جرأت ورسره، مګر د دې په مقابل کې په ون ډے کرکټ کې بیا هغسې نه وي. نو T20 کې نن 232 رنزې د پاکستان ټیم وکړې. بابر اعظم او محمد رضوان اوپننګ وکړه. دا دواړه داسې پراپر T20 اوپنران دي. ډیر ښایسته ګراوند شاټونه وهي، ډیر بهترینه لوبه کوي. فضول شاټونه نه وایي چې کله ضرورت راشي هغه محمد رضوان داسې ورته کینی او لیګ سټمپ ته شاټونه وهي ټینس بال غوندې. هر سړي سره د خپل یو ډیر جرأت غواړي. نو دا شاټونه هم ورسره شته او بابر اعظم خو ډیر ښایسته لوبه کوي. نو دوی دواړو په 150 رنزې پارټنرشپ ځان ته بابر اعظم او محمد رضوان ورته په 15 اورونو کې ورکړه. پس د دې نه بیا شعیب مقصود راووته، حفیظ راووته او ورسره فخر زمان دی. درېواړو دا سکور 232. مطلب هغه پاکستان چې پاور هیټینګ چې ګرځي، دا پاور هیټینګ هم دې دپاره مهمي چې اخري 15 اوره تا ته شپږ اوه دومره رنزې درکړي پاکستان ته 2 رنزې اتیا. دا ډیر زیات سکور دی. هغه که د پاکستان سکور چېرته 200 رنزې وای یا 215 نو انګلستان به اوس چیس کړی وای. مګر چې 220 نه ټارګیټ واوړېږي بیا هغه بیل پریشري. نو محمد رضوان 50 والا، ورسره بابر اعظم 15 اتیا وکړي، شعیب مقصود، فخر زمان دی ټولو 19 20 او 15 دغسې رنزې وکړي. وکټه فلیټ وه، بهترینه وکټه وه. په دغسې وکټ باندې بابر اعظم، محمد رضوان دا خلک آوټ کول ګپ نه دی. دوی به درنه خامخا سکور کوي لکه تیر ځل چې ټرنټ برج کې کړی وای. ایج بیسټن او ټرنټ برج دې ځل ته یې وکړه. نو چې مهم شی دا و نن د پاکستان چې اوورال پرفارمنس یې ښه، بیټینګ یې ښه وکړه، ورسره یې بالینګ او فیلډینګ دواړه ښه وکړه. که چېرته نن بالینګ او فیلډینګ صحیح نه وای نو هماغه شی ورباندې کېده لکه 232 رنزې چې دوی ټارګیټ په ون ډے کې ورکړی و، انګلینډ ورباندې چیس کړ نو دا یې هم چیس کاوه. مګر دې ځل ته فیلډینګ ټول کیچونه یې واخیسته، رن اوټ یې هم پکې وکړه، په باونډرۍ باندې ډایوونه هم رنزونه یې هم سټاپ کول. نو 232 ټیکنیکلی 250 نم پورته شو. نو پاکستان نن یو کمپلیټلی ډیفرنٹ ټیم و. ځکه خو زه یم چې پاکستان په T20 کې فیورټ ټیم دی د سیریز کې. هغه هم دې د وجې دوی سره کامبینیشن ښه دی. نن یې سره دی چې نن کامبینیشن یې صرف 15 بالرانو، دوی سره باید خامخا شپږم بالري. مګر اوورال د انګلستان په نسبت چې تر څو پورې انګلستان سره جاش بټلر، بن سټوکس دا خلک نه نو او په بالینګ کې جعفر آرچر، نو فرق به دغسې وي. د انګلستان بیټینګ راغی، دا ټیلنټ دا دوی سره چې کوم خپل ډیپت ورسره دی. نن یې کریګ اوورټن لوبولی، هغه اوپننګ هم کوي، نمبر 4 هم ګوره هغه یې راویستی او 103 رنزې وکړې. د انګلستان فاسټسټ لکه تیزترینه 50 او تیزترینه سلیزه یې نن ووهله. نو انګلستان دپاره دا یو میچ یې بایلو ده، مګر اټلیست دوی داسې پلیران پیدا کوي چې هغه که یو نی نو هغه په ځای به بلي او دغسې سکور به ورته کوي. مشکل دا و چې انګلستان ټیم کې بل چا 50+ سکور ونه کړه. که یا جیسن روی چلیدلی وای یا جانی بیرسټا ورسره چلیدلی وای نو دا میچ انګلستان ګټلی شو. ځکه خو پلیر آف د میچ شاهین شاه افریدي ته یې ورکړه. بابر اعظم 15 اتیا وکړې، اوورټن 103. مګر شاهین شاه افریدي 3 وکټې واخیستې، 3.2 اوورو کې 13 رنزو کې. یو یې ډیوډ میلان اوټ کړي، یو یې جانی بیرسټا او یو یې اخري دغه واخیسته. نو په دې پیچ باندې چې بالران ښه بالینګ وکړي
بس هغوی ته مین اف دی میچ ورکوي. د پاکستان مینوالو ته، د پاکستان د ټیم مینوالو ته ټولو ته ډېر ډېر مبارکي. موږ د کرکټ مینوال یو، موږ په کرکټ باندې تاسو سره خپل نظرونه شریکو. نو چې ښه به یې و چې بد وي نو بیا به هغه په هغې باندې خپل نظر ورکو. نو دا و یو د نن گیم. اوس راځو آی سی سی نړیوال جام 2021 T20 ښه د افغانستان یو بل دغه اوس و چې ګروپ کې هندوستان، پاکستان، افغانستان، نیوزیلینډ دا 4 کسان په یو ګروپ کې راغله. موږ سره به بیا احتمالاً چې کوم راوځي هماغسې بنګلادیش د یو ګروپ نه به راوځي چې هغوی هغه خپلو کې هغه 8 ټیمونو کې به 2 راوځي، او آیرلینډ. نو زما په نظر دا 6 ټیمونه به زموږ ګروپ کې، بل ګروپ کې به بیا ویسټ انډیز، استرالیا، ساوث افریقا، انګلینډ دا 4 ورسره به سریلانکا یا سکاټلینډ یا عمان راوځي. مطلب هغه ګروپ ښه دی. مګر آی سی سی پاکستان او هندوستان دواړه ځکه په یو ګروپ کې اچي چې دا یو د دوی دواړو مقابله مارکی کلاس شي. د ټول ټورنمنټ 4-5 ټیمونه یا چې زیاتره یو ځای کې هغه چې څومره پیسې آی سی سی ته جوړوي د هغې نه زیات دا یو گیم د پاکستان او هندوستان ورته جوړوي. څوک چې دا ټورنمنټ براډکاسټ کوي هغوی ورباندې داسې شرط ایږدي چې باید د پاکستان او هندوستان یو گیم راشي. ډېره غټه خبره د دوی گیم چې ډېر یو بیل اټمسفیري کتونکو دپاره په دنیا کې 1 بلین خلک دا میچ ګوري. نو آی سی سی دې د خاطره هندوستان او پاکستان لکه څنګه چیمپئنز ټرافي کې په یو ګروپ کې T20 کې یو ګروپ کې ساتلی دي. نو که دې دواړو نه دا خو اوس ګروپ کې هندوستان، پاکستان، افغانستان، نیوزیلینډ 4 بنگلادیش او آیرلینډ دا 6 ټیمونه دي. نو که دې کې افغانستان دپاره اوس T20 ټیم داسې دی چې هر یو ټیم هر میچ ګټلی شي. دا کوم ټیمونه چې 6 دي، اوس آیرلینډ خو خیر د وتو چانسز دونه نشته، مګر هر ټیم اپسیټ کولی شي، بل ټیم ماتولی شي. لکه آیرلینډ اوس یو څو ورځې مخکې ساوث افریقا ماته کړه. T20 کې خو د اپسیټ ډېر زیات چانس وي ځکه یو بالر راځي 2-3 وکټې اخلي یا بل بیټسمین هغه راځي او سکور کوي او اپسیټ کاس کوي. نو 2 ټیمونه به د هر یو ګروپ نه وځي. دې ګروپ نه د آی سی سی په خوښه خو چې پاکستان او هندوستان وځي ځکه بیا به هغې ګروپ نه چې کوم 2 کسان راوځي د دوی 4 منځ کې به سمی فاینل وي. دې سمی فاینل نه چې یو طرف نه انډیا وګټي او بل طرف نه سمی فاینل پاکستان وګټي، نو بیرته به فاینل د پاکستان او انډیا ترمنځ لکه چیمپئنز ټرافي چې څنګه 2019 والا هغسې راشي. د آی سی سی دپاره خو دا ډریم دی، لکه د هغوی خوب کې ډېرې مزې چې راشي ځکه ټورنمنټ ویلیو یې نور اوچته کېږي او راتلونکي دغه کې براډکاسټینګ دغه کې نورې پیسې جوړوي. زموږ دپاره د افغانستان ټیم دپاره ګوره ټول ټیمونه په اصل کې په رینکینګ په دغه په حساب باندې بغیر د ویسټ انډیز نه مونږ تی نه خو دا نور مونږ نه په رینکینګ کې ښه ټیمونه دي. نو ښه ټیم ماتولو دپاره باید ډېره زیاته خواري وکړي. زموږ کرکټ بورډ ته په T20 ورلډ کپ باندې نظر اچول پکار دي. اماراتو کې دی بهترینه موقع ده، مګر تیاره یې ستا څه شی دی. نو اوس فلحال دوی خو همداسې ګرځي را ګرځي پلیران بعضې چې کوم لیک کولی شي لیک کوي او چې بعضې وزګار ګرځي خدای دې مل شي. داسې باید نه وي. د کرکټ بورډ ذمهواري دا ده اوس دغه لنکا پریمیر لیگ کېده په دغه کې اګست کې هغه ختم شو، هغه ونه شو. نو سریلانکا ټیم او د دوی ټیم به اویلیبل وي. نو زموږ چې کومې لوبې که هغه اف ټي پي والا لوبې خو یو طرف ته هغې نه بغیر هم ورسره موږ T20 لوبې سریلانکا سره یا 3 یا 15 لکه دا اوس چې د ویسټ انډیز او د استرالیا روانې دي بایلیټرل. نو همداسې که زموږ چېرته سریلانکا سره 15 T20 یا 3 T20 راشي نو دا به ښه وي. که هېڅ چا سره هم نه نو زموږ تره زامن چې دي دا زیمبابوې او آیرلینډ والا دوی سره دي وکړي نو پوه شوې دا هم ښه دي. پریکټس به هم ورباندې وشي ځکه زیات نه زیات پریکټس ضرورت دی. بیټینګ کامبینیشن سیټ کول پکار دی چې کوم بیټینګ کامبینیشن سره ته ورلډ کپ ته ځې، کوم بالینګ کامبینیشن سره ځې چې میچونه دي نه نو نړیوال جام ته چې همداسې ورشي نو کپتان به هم اپسیټ او ټیم کې به هم اپسیټ راځي او بیا به میچونه هغسې نشي ګټلی. نو زما مطلب دا هیله ده چې زموږ کرکټ بورډ اول انټرنیشنل میچونه واخلي. سریلانکا اویلیبل ده، هغې نه وروسته که بل څوک اویلیبل یې صحیح ده، که نه نو خپله شپږیزه ټورنمنټ دی په کابل کې وکړي او هغه هم ښه پریکټس دی. خو زموږ پلیران باید T20 نړیوال جام ته سیټ لاړ شي. نو معلومات پې وشي دا خو دغه دی
زموږ نظر دی او کرکټ بورډ هیله ده په دې باندې کار وکړي، خدای دې وکړي افغانستان دپاره څومره چانس شته دی څومره نشته، دې باندې به هغه وخت کې خبرې کوو چې کله د افغانستان ټیم اعلان شي. ځکه زما په نظر باندې خو فلحال اوس ډېر وختي دی چې موږ دغه ویو، خو ما اکثره د ټیم بعضې کسان مخکې نه نیم کړي هغه ښه پلیران دي او زموږ بیټینګ باید داسې مهم د شی دا چې پریکټیس وي، چې څومره زموږ بیټسمینانو پریکټیس ډېري او دوی هلته لاړ شي دوی به کانفیډنټ وي. او که سریلنکا سره چېرته یا په سریلنکا کې او یا په دې اماراتو کې، امارات هم فلحال اویلیبل دي ګراونډونه، نو ورسره سیریز وکړي دا به ډېر افغانستان ټیم دپاره ښي. باقي خو نور موږ سره پاکستان، هندوستان ښه ټیمونه را سره په ګروپ کې دي، ښې مقابله به وي. که هندوستان ګوره 2019 ورلډ کپ کې رانه ډېر معمولي بد شوه، پاکستان 2019 هغه 500 وریزه ورلډ کپ و هغې کې رانه لږ بد شوه. دې ځل ته په اماراتو کې د ایشیا کپ کې هم رانه همدا دواړه ډېر معمولي بد شوي وو. دې ځل به انشاءالله دې دواړو کې به هیله چې دواړه وو کې یو خو به اپسیټ کوو او بیا ورسره نیوزیلینډ دی، نو نیوزیلینډ هم سپین هغسې نشي والی دغه کولی شي. بنګلادیش ټف اپوزیشن دی، خو افغانستان دپاره چې خواري ډېره وکړي ښه موقع ده، ایټلیست یو 2 میچه خو ګټلی شي. مګر که درې یو خو ایرلینډ نه ګټي، یو بنګلادیش نه هیله ده چې وګټي، 2 که یو نیوزیلینډ نه وګټه، 3 او بیا اپسیټ راغی چېرته مثلا یو ایرلینډ را پاتې یو ټیم ووهه یا بنګلادیش ووهه او په 6 پوینټونو باندې ټای شو، ځکه یو ټیم به 8 پوینټونه ټول اخلي یا 10 پوینټونه ټول ګیمونه به ګټي او یو ټیم به یا 6 یا 2 پوینټونو باندې چې دی دغه کېږي، دوی به سره ټای کېږي، بیا به رن ریټ باندې خبره کېږي. نو ګورو به انشاءالله څومره چې وخت را نږدې کېږي په دې بیا نورې خبرې کوو. راتلونکی د پاکستان گیم دی T20، نو زما په نظر پاکستان به دا T20 هم ګټي، ځکه پاکستان ټیم چې دی د انګلینډ په نسبت ښه دی او انګلینډ غلطي دا کوي چې موین علي سره بالینګ کې استعمالوي نه. نو ګورو به دا د پریډکشن هم شو، په هغې به بیا خبرې کوو. ستاسې ټولو د کتنو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. دا زموږ فیسبوک پاڼه ده شینواري سپیکس، یوټیوب چینل شینواري سپیکس او ټیک ټاک هم شینواري سپیکس. په لوی الله مسپارم، خدای په امان، السلام علیکم.